د ولسمشر سرسلاکار او د ننګرهار والي ضیاء الحق مرخیل د پچراګام ولسوالۍ خلکو سره په غونډه کې وویل چې د افغانانو د الله اکبر نارې او منسجم کېدو دښمن لړزول او د دې ولایت له خلکو وغوښتل چې د خپل خاورې او سرمال ساتنې په موخه امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. نوموړي ویل چې افغان مسلمان په سجده، محراب، پوهنتونونو، ښوونځیو او کورونو کې بې ګناه وژل کېږي او له ولس یې وغوښتل چې وروستیو وحشتونو ته په کتلو لا یووالی غوره او د دښمن پر وړاندې ودرېږي. یوازینۍ د تېرې شپې د ننګرهاریانو الله اکبر او همدارنګه منسجم درېدل دوی باندې لړزه راوستې ده. دوی خو موږ د دین په نامه باندې وایي کله چې دلته د الله اکبر سیمبول په درون کې شي پیدا په دې غونډه کې د ولسمشر سلاکار جاوید زمان، د پچراګام مخور سید احمد الله پاچا، ملک بابر، ملک خان زمان او نورو له نظام څخه د ملاتړ ترڅنګ خپل یو شمېر ستونزې غوښتنې د ننګرهار والي سره شریکې کړې چې نوموړي ورته د قانون له مخې د اجرااتو ډاډ ورکړ.